له بغلان څخه یو ځل بیا بد خبر. بغلان کې ځینې سیلاب ځپلې کورنۍ چې وروستۍ سیلابونو سخت زیانمن کړي دي د بیړنیو مرسته غوښتنه کوي. دغه زیانمنې شوې کورنۍ وایي چې په وروستیو سیلابونو کې نه یوازې د کورنۍ غړي بلکې د کورونو شته هم له لاسه ورکړي دي او اوس له سخت وضعیت سره مخ دي. سیلاب ځپلي عبدالواحد وویل د لرخاب درې خلک د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي. نه ښوونځی پاتې، نه جومات پاتې دی او نه هم څاروي، هر څه له منځه تللي دي. بل سیلاب ځپلي محمد اسحاق وویل دلته چې ولاړ یو همدلته زموږ کور و، خو اوس هر څه له منځه تللي دي. 70 کلن شاهي خان چې د بغلان د دوشي ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې په وروستیو سیلابونو کې یې د کورنۍ 4 غړي له لاسه ورکړي دي. د عمر خوړلي وایي چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړو ترڅنګ خپل ټول شته له لاسه ورکړي دي. سیلاب ځپلی شاهي خان وویل زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره مرسته وشي ځکه هر څه مو له لاسه ورکړي دي، د کورنۍ غړي او د کور ټول شته مو له لاسه ورکړي دي. بغلان کې ویجاړونکو سیلابونو د استوګنځیو، کورونو او کرنیزو ځمکو سربیره د کابل بغلان لوی لارې په ګډون عامه تاسیسات هم ویجاړ کړي دي. یو شمیر مسافر او موټر چلونکي د دې لارې د بیا رغونې غوښتنه کوي. موټر چلونکی اشرف غني وویل له اسلامي امارته زموږ غوښتنه دا ده چې په سیلابونو کې ویجاړ شوي سړکونه ورغوي. د بغلان د والي ویان وایي د زیانمنې شویو کورنیو سروې روانه او په خبره یې چې د دغو کورنیو ته د مرستو رسولو ډاډ ورکوي. د بغلان د والي ویان علم مجددي ویل په دې وروستیو کې د بیلابیلو بنسټونو له لوري ټیمونه چمتو شوي دي او د زیانمنې شوي کورنۍ ارزوي ټول زیانمن شوي کسان په ډاګه کیږي او بیا ورته مرستې رسول کیږي. په وروستیو 3 اونیو کې مرګونو او ویجاړونکو سیلابونو د بغلان په ګډون یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته پراخ زیانونه اړولي او دا مهال ډیر دغه سیلاب ځپلي په آزاده فضا او یا هم تر کېږدیو لاندې ژوند کوي.